ننګرهار کې په لومړي ځل د هیواد په کچه د کبانو د خوراکدانې د تولید کارخونه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. دغه فابریکه د یو خصوصي شرکت لخوا جوړه شوې چې څه د پاسه 1 میلیون امریکایي ډالره لګښت پرې راغلی او په یو ساعت کې د 60 ټنه دانې د تولید ظرفیت لري چې د سیمې په کچه د پرمختللو فابریکو په کتار کې راځي. چارواکي وایي دا فابریکه به د کب روزنې لپاره د دانې په برخه کې شته ستونزې حل کړي او د دې ترڅنګ به نورو ولایتونو ته هم د کبانو د دانو د لیږد زمینه برابره کړي. شاوخوا $1 میلیون کبان دي، د دې هغه مالي لګښت دی. دا د کبانو د دانې برابرولو فابریکه ده چې دلته په دې ساحه کې نن عملاً په کار باندې پیل وکړو. تاسو ته بهتره معلومه ده چې ماهیان زموږ د غذا یوه اهمه برخه جوړوي او ډېر زیاته اړتیا ده ورته په ټول هېواد کې. د ننګرهار د کرنې اداره وایي هر کال د اټکل له مخې د 120 میلیونه ډالرو په ارزښت هیواد ته د کبانو غوښه راواردېږي چې لوی لامل یې په کور دننه د ماهیانو د روزنې لپاره د امکاناتو نشتوالی دی. دوی وایي د دې فابریکې په جوړېدو سره به اسانتیاوې زیاتې شي چې له مخې به یې د کب روزنې صنعت پیاوړی او له بهره د پام وړ اړتیا راکمه شي. دغه زنځیري ارزښت ما تاسو ته ذکر کړه چې د 120 میلیونه ډالرو په حدودو کې هر کال منګه د مایانو یا د کبانو غوښه واردوو او کله چې منګه رقابت ته داخليږو لکه ستاسې د پوښتنې مطابق منګه ستونزې لرو. منګه اوس آهسته آهسته د کبانو په روزنه کې لکه څنګه چې د چرګانو صنعت منګ په اول کې پیل ک هجریانې جوړې شوې، بیا فیډ میلونه جوړ شول، فارمونه کم ول، همدغه رقم ته اوس تازه منګه پیل کړی دی چې دغه زنځیري ارزښت د بنیاد نه ورغو. د دې فابریکې مشر وایي لږ تر لږه 40 کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې چې وروسته به دا شمېر لا زیات شي. نوموړی زیاتوي هره میاشت تر 40,000 ټنو د کبانو خوراکي دانې له بهر څخه راځي چې د دغه فابریکې په فعالیت سره به دا ټولې دانې همدلته تولیدېږي. نوې د هغه بخش چې خلاص کړو د مایانو د خوراک لپاره خو د سیمې کې 40 کسان کار کوي. انشاءالله امید دا دی چې دا به ډېر شي او کوشش هم کړی دی چې مخکې به د چرګانو په دانه کې چې څنګه پرمختګ کړی 40,000 ټنه دانه به د میاشتې خارج نه راتله او موږ به هغه ټوله دلته تولیدوو. نن هم دا نننی نرخ چې دی زموږ او د پاکستان مساوي شو، موږ نرخونه کم کړی دی، یعنې هغه مشکل زموږ حل شو او کوشش کوو چې د مایانو په برخه کې هم دقسې کوشش وکړو د ښه خوراک ونه جوړ کړو تر څو چې د مایانو فارمونه موږ ډېر لرو خو غوښه هغونه نه لرو. ولې نه لرو چې هغه معیاري خوراک دی لپاره نو او په ټول افغانستان کې نو. دغه شرکت په ننګرهار کې د چرګانو د تولید یو کمپلیکس هم لري چې د چرګوړو تولید، د دانو تولید، د چرګانو روزنه او د چرګانو د غوښې د پروسس چارې پکې ترسره کیږي.